د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو سیمو کې د سمسور ښار تر عنوان لاندې د 15,000 نیالګیو کېنولو کمپین پیل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره یې د زینتي او موسمي بوټو د خپلې قورې پرانسته وکړه. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ښاروالۍ له لوري د 15 ډوله زینتي او موسمي بوټو د قورې په پرانیستو او د 15,000 بېلابېلو نیالګیو کېنولو د کمپین په پیل کېدو خوښي وښوده او زیاته کړه چې د کانال، زراعت او نورو اړونده ادارو له لوري د نیالګیو کېنولو کمپین د ولایت په کچه پیل کړی دی. نوموړي ویل د ونو کېنول د چاپیریال د سمسورتیا ترڅنګ د هوا د پاکوالي، ناروغیو د مخنیوي، میوو او لرګیو د ورکړې، د هوا د پاکوالي او نورو ګټو ترلاسه کېدو لامل کیږي او له ټولو یې وغوښتل چې د ونو د کېنولو ترڅنګ یې په پالنه کې له مسؤلینو سره مرسته وکړي. زه د جلال آباد شوال صاحب او د دې د همکارانو نه مننه کوم چې دا قورې جوړه کړې ده. دلته 15 قسمه بوټي به دلته وي او د دې ځای نه به وروسته تکثیریږي. نن موږ تقریبا د 15,000 بوټو د کرلو کمپین شروع کړ. دا چې د پسرلي موسم دی او ننګرهار همیشه بهار دی، نو دا موږ ټول ته ضرور ده چې هم نیالګي وکرو او هم د هغې حفاظت وکړو، ځکه چې یوازې کرل کفایت نه کوي. نو زما د ټولو ولسونو نه دا هیله ده، د ټولو ادارو نه دا هیله ده چې د نیالګو د کرلو ترڅنګ د دې حفاظت باندې زیاته توجه وکړي او تر څو دغه بوټي ورسي او ننګرهار چې کوم تاریخي نوم د همیشه بهار لري همدغسې زموږ بوټي سرسبزه وي او دا سیمه ښایسته وي. البته د بوټو په کرلو کې ډېرې ګټې دي. یو ګټه محیط زیست ښه کېږي، د میوې نه استفاده کوو، مرضونه کمیږي. نو په دې خاطر باندې دغه کمپین موږ د جلال آباد ښار او په ټولو ولسوالیو کې په لار اچولی دی چې هم بوټي وکرو او هم د هغې صحیح حفاظت وشي. د جلال آباد ښاروال روح الامین حسن وویل د جلال آباد ښاروالۍ له لوري نن په رسمي ډول د زینتي او موسمي بوټو قوریه پرانسته چې پکې 15 ډوله بوټي شتون لري او ترې به د ښار په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو په کېنولو کې ګټه واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه د زرغون جلال آباد ښار په موخه به په لومړۍ مرحله کې 7,000 بوټي په ګلدانونو، دویمه مرحله کې 15,000 بوټي په سراج العمارت، امیر شهید، عیدګاه، نورو بڼونو او دریمه مرحله کې به په ټولو ناحیو کې په شته پارکونو کې د نیالګیو کېنولو کمپین ترسره کړي. هغه هم د ښاریانو څخه وغوښتل چې د نیالګیو په کېنولو او ساتنه کې د ښاروالۍ مسؤلینو سره مرسته وکړي. نن د جلال آباد ښاروالۍ د لورې د دوه مهمو موضوعاتو برنامو د افتتاح مراسمو چې یو هم د لومړي ځل لپاره جلال آباد ښاروالۍ خپله قوریه پرانسته د موسمي او زینتي بوټو د ترویج او روزنې او د تکثیر په خاطر خپله قوریه پرانسته او دوهم د پسرلي موسم پر رارسېدو سره د جلال آباد ښار په نهګونو ناحیو کې د 15,000 بوټو د نهال شانۍ مراسم هم وو. د جلال آباد د ښاروالۍ لورې جوړه شوې قوریه به پس د دې زینتي او موسمي بوټي همدغلته خپله روزي او د ښار د سرسبزۍ او د تزیین په موخه به یې د ښار په مختلفو ناحیو مختلفو ځایونو کې نهال کوي. او همدارنګه د سرسبزۍ کومه برنامه چې موږ په لار اچولې په 3 مرحلو باندې تقسیم ده چې لومړۍ مرحله یې د 7,000 بوټو ده چې هغه د ښار په منځ کې د ګلدانونو او پیدارونو کې د تشخیص شوو بوټو نهال کول دي. دوهمه مرحله د 15,000 بوټو ده چې په د جلال آباد ښاروالۍ اړوند په باغونو کې سراج العمارت، امیر شهید او عیدګاه باغونو کې، او دریمه مرحله د نهګونو ناحیو اړوند په شته پارکونو کې د تشخیص شوو بوټو لګول دي. د یاد کمپین د پیل په مراسمو کې ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد، حج اوقافو، زراعت، چاپیریال ساتنې او نورو ادارو مسؤلینو ګډون درلود.